آیا تاسو کله داسې یو میلمه لیدلی دی چې راتګ سره یې یو کور فضا بدله کړې وي؟ نن به تاسو داسې زړه پورې کیسه اورئ چې ناشنا میلمه څنګه د یو غریبه کورنۍ ژوند بدلوي. کوم لوی سبق پرېږدي. په یو وړوکي کلي کې یو غریبه کورنۍ اوسېده. د کور غړي 5 پلار او مور او 3 ماشومانو. ژوند یې ډېر سخت و. د ورځې مزدوري کوله، خو د ماښام ډوډۍ به یې پیدا کوله ورته هم اسانه نه وه. خو د دې باوجود زړونه یې ډېر پاک خلک وو. هر څوک چې د دې کور ته راتله خالص لاس به نه ستنېدل. خلکو ویل دا خلک ډېر غریبانان دي، خو زړونه یې د مالدارو نه هم لویه دي. یو ورځ ماښام وخت و، د کور دروازه وټکولی شوه. ماشومانو مور ته ویل یوه ښځې ولیده. ښځې اوږد تور څادر اغوستی و، خو مخ یې پټ و، یوازې سترګې ښکاره کېدې. ښځې په آرام غږ ورته وویل زه د سفر نه ستړې راغلی یم، که لږ ځای راکړو نن شپه به زه ستاسو سره پاتې شم. مور یې یوه ناڅاپه حیرانه شوه، ځکه چې په کلي کې هر څوک یو بل پیژندل، خو دا ښځه هېڅ چا نه پیژندله. بیا یې زړه نرم شو او میلمه له یې د کور ته هغې ته یې ناستې ځای ورکړو. خو ناشنا میلمه کور ته راننوتله. کور فضا ناڅاپه بدله شوه. ماشومان ویرېدل ځکه چې د هغې سترګې ډېرې ژورې او غمجنې ښکاره کېدې. کله چې ماښام شو مور د خپلې د وس مطابق دې ته روټۍ ورلاندې کړه. میلمه ډېر لږه وخوړه خو خاموشه کېناسته. ماشومانو ته یې یوازې کتل خو هېڅ خبرې ورسره نه کولې. ماشومان یو بل ورو غږ وویل دا ښځه څوک ده؟ ولې دومره کم خوراک کوي؟ ولې هېڅ خبرې زموږ سره نه کوي؟ کله چې د خوب وخت شو مور هغه ته یوه کوټه ورکړه. په پلار ته یې ورو ویل زما زړه نارامه دی، دا ښځه څوک ده؟ ولې ځان یې پټ کړی دی؟ ښځې ورته وویل مهرباني وکړه، موږ غریب خلک یو. میلمه د خدای رحمت دی، شاید بې کوره شوي وي یا د کوم ستونزې سره مخ وي. خو د شپې نیمه شپه شوه. ماشومان عجیبه اوازونه اورېدل، داسې لکه څوک چې د کور په انګړ کې ګرځي. یو زوړور ماشوم ورو ورو راپاڅېدو، د میلمنې کوټې ته ورغلی. کوټه تشه وه. ماشومانو په ویره منډه کړه چې ناڅاپه د مخې ته هغه ښځه ودرېده. ښځې ورو ورو خپل سر پورته کړو، سترګې ځلېدې، په سترګو کې ځانګړې رڼا وه، داسې رڼا چې ماشوم ویرېدو. هغه په دروند خو نرم غږ ویل زه عادي میلمه نه یم، زه ستاسو د کور امتحان لپاره راغلی. ما غوښتل وګورم چې ستاسو میلمه هم قدر کوئ خو نه کوئ. ماشوم په ویره کې شاته شو او مور او پلار یې هم په دې کې راورسېدل. ښځې لاسونه پورته کړه او د کور فضا په یو ډول بدله شوه. ټول کور په یو نرم رڼا کې ډوب شو. هغه په ژړا غږ وویل ستاسې زړه ډېر مهربانه دی، ستاسې په غریبۍ کې هم د میلمه ډېر عزت کوئ. خدای به ستاسو د کور رحمتونو نه ډک کړي. بیا تور څادر یې راواخیستو او ورو ورو دروازې نه ووتله. په تیاره کې ورکه شوه. سبا چې کورنۍ رایښه شوه د کورنۍ مخې ته یوه کڅوړۍ ولیده. په هغه کې ډوډۍ، میوه او پیسې وي. ماشومان حیران شول او ویل هغه ناشنا میلمه وه، رښتیا هم عجیبه وه. مور او پلار ویل میلمه هر وخت الله طرف نه یو امتحان وي، که څوک عزت وکړي الله تعالی به هغه له ژوند او برکت ورکوي. ملګرو دا قصه موږ ته سبق راکوي. میلمه یوازې ډوډۍ خوړلو لپاره نه وي، میلمه د زړه امتحان دی. که څوک د غریب حالات کې هم میلمه عزت وکړي نو الله تعالی به د هغه کور ته رحمت او برکت او سوکالي راولي. نو دا قسم خوښه شوي مهرباني وکړئ چینل ورسره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، ویډیو ورسره شیر کړئ او خپل نظر په کمنټس کې ولیکئ.